زر شکنه حامد یار باران تیز دی کنه زر شکنه سکی گیر میکو ولاګ جوړولو زه ورته باران دی دا څه حل دی یار مړه راشه سامان اوچت که راشه سامان اوچت که وی دا په څه باندې ته ولاګ جوړې تر ټین راځه لږ مرو دا ولته پرېږده بس دا باران ته پرېږده راځه پرېږده راځه ای باران بودرېږي بیا به لار شو که نه ګلې ده که نه ګلې ده ګلې کیمپینګ مونږ کړی دی خو تاسو ته پته چې کیمپینګ کې ټول نه ضروري ده شپې لایټینګ ضرورت وي यादों की रह गुजर में राजा दाजी वो बेस्ट की बस दगा जी वो दाजी हाँ माशाल्लाह उफ शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन वादियों में होने की फीलिंग क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम ټول مینوال بخیر روغ جوړی ګران کوتونکو نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم باران وریږي په کمرات ویلی ځنګل کې یو دا ټیم مونږه او کیمپینګ هم کړی دی ان شاء الله بل ولاګ کته سنې کتلې نو بل ولاګ وګوري د کیمپینګ چې مونږ څنګه طریقې سره کو باران اور باندې ډیر تیز اوس ان شاء الله مونږ را رسیدلی یو 4 بجې دي خو مونږ څه خورلې چخلې نه دي ان شاء الله هغه ولاګ به تاسو ګورئ ټولر سره سیټ کوم مونږ باران ډیر تیز دی او ان شاء الله ګاډي نه سامان ټول رالو او کیمپ ته ځو आजे हामिद आजे यार बारिश हो रही है ना तो क्या करें अभी हामिद चाबी अपने साथ जरूर लेकर आना यार ओह यार ओह मैं तो गाड़ी में बैठ गया हूँ यार बहुत ज़्यादा आपको पता है कि सर्दी है मेरे पाँव मैंने चप्पल भी नहीं पहने ठीक है ना बिल्कुल लेकिन इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा हामिद भाई इधर आ जाओ ना यार टाइम नहीं है ना बारिश हो रही है यार तू नहीं खाने का इंतजाम कर ले यार खाने का ठीक है इधर उठे इंतजाम करा क्यों मैं हाँ चप्पल नहीं पहने आ जाए ओके चलो चलते यार सब्सक्राइब कर ले हम ओए यार शिट पाओ में कुछ चला गया इस वक्त ओह पाओ खपो की सलाड राश सामान जरवालू राश कमान राजा ओए राजा सामान राला काटन वाला राशा दे काटन के ठूल सामान प्रोते हाँ ए रेहान यो शेव रसो शा बताओ रसो दावाला दाम वाला बजा पे गाने भी खैर दे او وی ما پکې مرا والا دا وی ما پکې مرا والا تر اوسه خپل لاګونه جوړول در بشا مودي ځنګل کې یو صوبه ځنګړې در باندې برابر رحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا بن شو راځه چې مخکې نه سره والو ازغی دی یار ما کېړې نه دی چوری دا ګوره ازغی सामान वाला यार रोटे वाला دا روټه مو ځان سره تیار راخستې دا خور اساني شو راته په ګاډي سکے باران خو ډیر زبردست وریږي او دا ټوله سبزی مې راواغسته به دا بس کټینګ کو روټه به تیار او ځان ان شاء الله لا راکړه نو ما پیسې حالاتي حالات ګډوډ دي باران ډیر تیز دی کنه ان شاء الله دا بس هم کیمپ سره لا والا چپلې مې ورته واچولې زر شکنه حامد یار باران تیز دی کنه زر شکنه سکه گیر میکو ولاګ جوړولو زه ورته باران دی دا څه حل دی یار مړه راشه سامان اوچت که راشه سامان اوچت که وی دا په څه باندې ته ولاګ جوړې تر ټین راشه ساماني والا هغې غوسه دي سړیا سامان وي ضرور ته راغلو څه وایي چوکۍ چېرته را دا ګوره دا څه نه ما خو کومه زه کار وکړو زه 2-3 ځلې مې صحیح اورم دا وګورئ ماشاءالله इस ब्लॉगर को देखिए अंदर ब्लॉगर हाँ
راځه حمید دا وخت دی بس چرګ اوبو کې به واچو ها غلې سٹارټ شو حمید غلې سٹارټ شو دا وینځل دی راشه زر زر غلې سٹارټ شو کولو کړه راشه بسکټ والا بسکټ بس کنه یار دا ته کنه یار لا کارو کا کنه وازي ظالم نو هو کو نم کو بسکټ نم کارم کو هم والا مینا کولو کا ماشاءالله ها مدي کې وګورئ راشو ته دریا په کناري چې کنه کنه نو دا غم نه سړی دا بس وبم خډيري وي پخلی مخستا کولې شي ولله دا کار نه دا دې خدای دا به چریم نه کو یاد ساتي چې دا سیګون تر راځي دا کن بنا جوړوي دا سیټ تا کن ګروپ کې ورواچو صحیح دا ورسو چکو بارا همې دا نره غلې سٹارټ تا ها وا هلا لکه چکن نه لاړو ما لګلې یار نه بس مرانه بس اے لیکه بس پرې کار پرې راځه لګم رب دا پرې دا بس دا باران ته پرې راځه پرې دا بوته مو یو کې دا پکې بیا به امر په کټینګ وکړو راځه دلته کې پر کې دا راځه چې باران لګودريږي راځه اے باران بودريږي به بلار شو کنه غلې دا کنه غلې دا څه چاوي باران خوراک ته نه دی ګورنه مروږي کنه لاله كم؟ څومره مسله حل کړې وه چې څوک چا ومنه پوهېږم دا نه A few minutes later. ماشاءالله باران ودرېدو اوس په کوم یو دی مونږ ځان له روټیم تیارو چې بم پخو باران ودرېدو څه کې راته نه کې کلمو کې راځه بس چې وکړي کېړې به ورته اوس کړو مونږ دا سره دوه ټنټونه روړي یو ټنټ چې کوم یو دی مونږ پخلی د پاره روړی مطلب پکې پخلی کو کنه چې باران شي نو روټه به پکې خرو پخاو به پکې دا به پکې مونږ کو یو چې کوم یو دی سملاستی د پاره دی دا وګوره بس دا م ریډي کوم وای ګوپرو کوزه لاړه شوې presents Surush Moher Afshari Remix. دلته دا مرګري لګیا دي دام پښتانه دي ځان له خپل روټه تیاری اوس مونږ هم ځان له تیارو او مونږ کو ان شاء الله ریحان بھائی بس چکن ریډي کو صفای کړو مونږ ورته بل ټینټ ولا بولو دلته کیندا ماشاءالله کوکینګ بس سٹارټ ته او روټه تیاری کی ګیړه مې ډېره زیاته بالکل داسې شوی لکه نه اوږي تباہی بکو تباہی حمید تلې د روټو پسې روټه روړي ها خلکو ته وایي چې صفای خاص خیال بالکل صفای مکمل خاص خیال ساتي یار چې کومرا کې او خسته علاقہ ډېر خپل علاقہ ده دی باندې مشهوره ده بالکل موږ صفای خیال ساتو تو ګوره څومره خسته ښکاري بالکل عمرات کې همیشه د صفای ډېر زیات خیال ساتي انتهایی زیات ولې چې دا چې زموږ د دې صفایو ساتو دا زموږ ښکلا ده دا زموږ یو خپل وطن دی او د خپل وطن موږ چې خیال وساتو دا ښکلا دا وګوره دا بیوټي وګوره مړه ها دا وګوره دا لالا बहुत ही जबरदस्त यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम شکر الحمدلله مونږ روټه او خوړه او بس ان شاء الله دا غنم ټول صفا کو ولې چې دنه ډیر زیات غن جوړو مونږه عملته کې کوکینګ مو کو کټینګ مو کو باران ډیر تیز وزکه دا غي د وجه او ان شاء الله اوس ګاډي له ورځم کوټ موټا چوم یخني ډورو
تیزیږي. ټولو نه اول خو ما بلینکټ راواخیسته نعمان بۍ له چې نعمان بۍ باندې بلینکټ ور واچو. نعمان بۍ ستا دا بلینکټ ته دا یو ده که نه واله دا بلینکټ واله کوټ مې راواخیستو کوټ اچوم کوټ یخني شوه. ما کوټ واچولو انشاءالله. اوس چې کم یو دی دا ګوره ته دا ګوره سوځېږي که نه نو دا خرچېږي که نه که خیر انشاءالله 20 په مکمله 20 وای تا بیدار ستا ولاګ ټولې دنیا ګوري او زه هم ګورم. بس د مازدیګر چا تیارې شوې مونږ چایو ته کېناستو چای مو څښلې او انشاءالله اوس ماښام کېږي ټایم لیپس چیک کړئ او دې نه بعد هم ولاګ لا پاتې دی ښکلی او زبردست. ګرانو کتونکو کیمپینګ مونږ کړی دی خو تاسو ته پته چې کیمپینګ کې ټول نه ضروري ده شپې لایټینګ ضرورت وي لکه دغسې نه هلته مونږ لایټینګ کړی دی سپیشل لایټینګ دا یې لاله انشاءالله دا به اوس بره خیجو دې ونې ته او لایټینګ کوو. قراره خلاله بسم الله هاي ستري بون فاير سطوي VIP له البون فاير نه داز ګورای نه داز به کور کې داز هه داز قراره بسم الله اوه ماشاءالله هاي شاب خطرناک دی ماشاءالله. چې کله تاسو ځنګل ته راشئ که نه اور بلوئ نو دا شی ډېر زبردست کار کوي. ښه دا وګورئ دا د هغه کې وي دیار چې کوم دا ونې دي دې کې وي صحیح ده ځنګل کې نو دا رالی او انشاءالله دا بلوئ. دا ګوره دا د دې د وجې بل شو بس بالکل ښه برابر او ګورئ ښه څنګه لمبه کوي دا ګورئ بس خیر دی لاله لګي اوس نبدأ نبدأ كده ده الله حافظ. हामिद भाई क्या हाल है यार? आप सुनाएं आज का दिन कैसा रहा आपका? माशाल्लाह अच्छा रहा। बोनफायर हो गया हमने अब हाँ सोने की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। और रेहान हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट। चलो इंशाल्लाह बस हमने भी बोन फायर सब कुछ कर लिया और अभी हम फ्लश ऑन करेंगे। ماشاءالله ټول ورځ ډیره ښکلې ډیره زبردسته تیره شوه. تاسو وکته مونږه انتهایی دلته دومره مزه ما چرته هم نه ولیدل چې څومره مزه ما دلته ولیده او څومره سکون و دلته کې او داسې ملګري وو چې ښه مو خاندل ښه یو بل ته غوسه شو خو نه مینه محبت قایم دی نور خو پوهې که نه نو مړه مزه ډېره وکړه. بس دا انشاءالله نیکسټ ولاګ کې به تاسو سره بیا ملاویږو
پارټس په پارټس تاسو ته موږ ولاګ اپلوډ کوو تاسو ګورئ سبا به ان شاء الله ګورو کله چشمه دغه ابشار دی ابشار څنګه کمرات ابشار کمرات ابشار چې کوم دی هغه به ګورو ان شاء الله او تعالی د الله په فضل سره الله دې په موږ د شپې ډېره ښه تېره کړي الله په امان خاط خوشاله به ټولو سي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ